چې دا اهمې خبرې دا مونږ ته نه دي معلومې. نو تبلیغیانو سره لاړو، نو هغوی ټول بحث دغه د مانځه سره د اودس سره د ایمان د خبرو سره کار ټول دغه او باسي ټول دغه. اوس والله دې مونږ باندې رحم وکړي، زمونږ ټولو شعبو کې کمزوري راغل د جو هر ځای کې. مطلب دا دی چې زمونږ د دنیوي او فضول بحثونه زیات شي. کنه د تبلیغي کار دغه دی چې ته چې کور پرېښودی دی، کور نه وتی دی، که 2 ورځو له 3 ورځو له وتی دی او که چیلې له وتی دی، دنیا بحث پکې نه، خو زده کړه او د دین بحث، دین زده کول، د دین فضایل زده کول، د هغې بیان او په هغې باندې د عمل بحث، دا هغه د پکار. خو الله دې رحم کوي، شیطان مونږ سره لګېدل دی چې بیا مونږ چې ګورو چې هله شیطان موبایل هم ورسره نو هغه زده کړې ته او اورېدو ته او زده کولو ته او بیانولو ته انډو عاجز سم نه وي. یا لکه چیله خو دې ته وایي چې ته د دنیا د ټولو خبرو نه ځان بلکل کټ کې فارغه کړي. د موسی علیه السلام ته چې الله جل جلاله فرمیل چې ته کوه طور باندې ورشه او هلته چې دی نو چیله وباسه، نو داسې ولې نه وایي چې خپل کور چیله وباسه؟ خو دې کور کې چیله نه کېږي. ولې نه کېږي چې دلته به د وړوکی راځي، هغه دې نه پرېږدي، هلته د ګاونډي راځي، هلته د کلیواله راځي، هلته د نسبي راځي، او هلته د دنیا دا ټولې خبرې به راوړي او تا سره به کوي. نو دې وجې نه موسی کلیم الله ته الله جل جلاله فرمیل چې ورشه په کوه طور باندې چیله وباسه، هلته به زه در سره خبرې وکړم. نو دا چې مشرانو دا چیله او سروزه مونږ لپاره مقرر کړي دي، نو دا هسې نه دي مقرر کړي، دا دې کې چې دا تلل ضروري دي، دا د دې لپاره دي چې مونږ خپل د دې کور د حالاتو نه او د کور کارونو نه او د کلي کارونو او د کلي حالاتو نه بالکل ځان چې دی نو ناخبره دې څیزونو سره زمونږ تعلق کټ شي. نو چې اوس زما سره موبایل په جیب کې پروت دی او ما وخت 24 غنټې نیولی، نو زه خو داسې یم که زه امریکې ته هم تبلیغ له تلم، زه خو داسې یم لکه دلته کور چې ناست یم. ټوله ورځ هغه کھاني ده او چې دی نو تپوسونه دي، پلاني سي چلو کو، پلاني سي چلو کو، پلاني له څه وشو، پلانې څنګه و، هغه څه ووي یا تا څه ووي. دا خو د کور ناست چیله کم ځای داسې روزه دي کم نه، سروزې لځي او که چیلې لځي، دا ټولې خبرې به کور پرېږدي او هلته به لاړ شي، دین به زده کوي. ټوله ورځ به د دین خبرې زده کړه به دي، هلته ټوله ورځ زده کړه پکاره ده. زمونږ یو امیر صاحب دی، اوس هغه ضعیفه شوی دی، هغه سره به چې مونږ وو نو دې متیازو ته به هم په مشکله باندې شرطه پرېښودو. مونږ وایو امیر صاحب متیازو له زو تقاضره وي دباوه، ټوله ورځ د سهار نه تر ماسپښینه پورې دغه زده کړې کې باخته وو. دا راټه به لګوله مونږ او دا زده کړې کې باخته وو او څه شي ته به هغه نه پرېښودو. او داسې واړه واړه به هغه مونږ ځان سره بوتلو، خو خدمت به هم زمونږ ډېر کوو، بسترې به لاله سمولې او خوراک هر څه باندې به مړولو، روټۍ به لاله میده کوله، دا ټول کارونه به کول. یو خبرې ته فالتو ټیم ته به هغه مونږ له فالتو ټیم به هغه سره نه، خو زده کړه به وه، زده کړه به وه، زده کړه به وه. او ما نه خو ډېر افسوس راشي زه چې اوس خپل دا تبلیغیان ملګري ووینم چې دلته ولاړ دي دوه او هلته ناست دي دوه او دلته خبرې کوي دوه، دا خو مونږ خپل وخت ټول ضایع کړو. یو دی خپل د دنیا کار نه ځان ووښکلو، کور کار نه ځان ووښکلو، رالې وخت دې هم ووښکلو، بیا خپله بستره دې هلته نه واخېسته او پیسې دې په جیب کړې او راغلې، او اوس بیا دا هر څه ضایع کوي په فالتو خبرو کې او په ګپ شپ کې او ملګرو سره ملاقات کې. او لا بل جماعت ته رسېدلی نه یې او غوږ ته دې نیول دی هله پلاني چېرته یې لکه سروزې له راغلی یم که، یعنې ته خبر نه یې چې زه ښه کار له راوتی یم، ما خو لوی کار کړ دی ګوره، ته لا اوسه پورې نه یې خبر. دې ته څه حاجت دی؟ ځان له یکسویي سره تنهایي سره لاړ شه او دین زده کړه، مونځ زده کړه. اوس به مخکې د په دې کې په خپله راشي چې په مانځه کې واجب څو دي، فرض څو دي،
کوم خبرو سره چې دی نو موږ فاسد کېږي موږ ته خو دا پته نشته که نه موږ خو راځو او کته کېږو او پورته کېږو او زه دا علم راته نشته چې دا اوس شو او که ونه شو ډېر ملګري زموږ داسې دي چې لاړ به شي چیله به ولګوي را به شي خو د دې خبرې ورته بیا علم نه دا ولې تا دلته ټول وخت په دې خبرو کې ضایع کړ که نه د تبلیغ شانته اصلاحي لار او د دین زده کولو لار او دا عظیم الشانه لار بله شته دی نه داسې لکه کوم چې تبلیغ ډېره عظیم الشانه لار ده ډېره قیمتي لار ده او د اصلاح نفس دپاره او د زده کړې د دین دپاره دې نه بله غوره لار نشته نو موږ له پکاره ده چې خپل شیطان او د هغه خبرې هغه خو موږ کور پرېږدو او راشو خپل جومات ته او بیا یکسویي سره چې دی نو لاړ شو خپله سې روزه ولګو